راځئ مطالعه وکړئ. د یاد ښار تر نامه لاندې د یو ورځنۍ د کتاب لوستلو نندارتون په ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ د شهید عبدالخالق پارک کې جوړ شوی و. یاد نندارتون په محتوا کې لیکل شوي یو ساعت د ځان یو ساعت د هیواد د پرمختګ لپاره مطالعه وکړئ. هغه کتابونه چې مو نه دي لوستلي او غواړئ چې مطالعه یې کړئ یا د مطالعه کولو شوق لرئ، راځئ مطالعه کوئ. یاد نندارتون کې اسلامي، سیاست، تاریخ او ارپوهنه، ویناوالۍ یا شخصیت جوړونې او نور ډول ډول کتابونه شامل دي. رحمان الله اتل چې د یاد نندارتون د جوړولو مسؤلیت لري په خپلو خبرو کې زیاتوي چې موخه یې د دې کار څخه د کتاب د لوستلو فرهنګ دودولو او عام کول دي چې مطالعات د یو هیواد د پرمختګ لامل کیږي. د دې پروګرام څخه زما هدف دا دی چې تر څو د مطالعه عامه شي او هغه خلک چې مطالعې سره شوق لري نو مطالعه وکړي او خپل هغه کتابونه چې په کور کې لري نو خلکو دغسې د میدان لپاره یو پارک ته یو ځای ته یې راوباسي تر څو خلک ترې نه ګټه واخلي، ځکه چې مطالعه د یو هیواد د پرمختګ لامل کیږي. اتل په خپلو خبرو کې زیاتوي چې یاد نندارتون په شخصي لګښت جوړ کړی او غواړي په راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې دا لړۍ هم وغځوي او په دا لګښت کړی چې د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي او د ځوانانو څخه غواړي چې د کتاب لوستلو فرهنګ یې دود کړي. نه دغه کار چې زما خپل شخصي هغه دی، زما د خپل مطالعې کتابونه دي او دا کار نه کومه ټولنې او کومه مرجع پورې اړه نه لري. خپل دغه برنامه شاید په ولسوالیو کې پر مخ بوځو، ولایتونو کې هم تر مدرس څخه همدا غوښتنه ده چې تر څو دغسې پروګرامونه په لاره واچوي او همدارنګه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او د تعلیم. ځوانانو باندې مې غږ دا دی چې ځوانان هغه فعال غړي چې ټولنه کې پیژندل شوي دي دغسې پروګرامونه په لاره واچوي تر څو دغه مطالعه عامه شي او خلک ترې نه ګټه واخلي. دا به د هېواد د پرمختګ دپاره ډېر ګټور لري. ګډونوال چې په خپلو خبرو کې زیاتوي موخه یې د یاد ځوان د نوښتونو او ابتکار څخه ستاینه او تشویق کول دي. هغه په خپلو خبرو کې زیاتوي مطالعه هغه څه ده چې د انسان په ژوند او اعمالو کې بدلون راولي او هر هغه څوک چې په کوم مسلک کې مطالعه لري مثبت افکار لوړ او منفي افکار څخه ځان ژغوري. دغه ورور څخه ډېره مننه چې داسې یو نوښت او ابتکار یې کړی. هدف مې دلته د راتګ دا و تر څو دغه ورور لږ تشویق کړو. کله چې مې په فیسبوک کې دغه پوسټ ولوست چې دلته د مطالعې لپاره دغسې چانس برابر شوی نو مې غوښتل دلته راسم، ځکه مطالعه ډېر خورا زیات ارزښت لري. مطالعه هغه څه ده چې د انسان په ژوند کې او په اعمالو کې بدلون راولي. که موږ وګورو هر څوک چې په کومه برخه کې که په اسلامیاتو کې وي، سیاست کې وي، تاریخ کې وي، طبي علوم او نور مثبت افکار یې ډېر وي او له منفي افکارو څخه خودداري کوي. جاوید حضرتي چې یو ګډونوال په خپلو خبرو کې یادوي څه کتابونه چې ما لوستلي ول اتل ته مې ډالۍ کړه او یو کتاب یې ما ته هم ډالۍ کړه. د خبرو په دوام کې په مطرح ځوانانو غږ وکړ تر څو د داسې ځوانانو لاسنیوی دې وکړي. موږ هم خپله راغلو څه کتابونه ما سره چې ما لوستلي وو اتل صاحب ته مو ډالۍ کړه، په بدل کې یې موږ ته یو بل کتاب ډالۍ کړه. هغه ځوانانو څخه دغه هیله ده چې په ټولنه کې یا سوشل میډیا کې مطرح دي خلک پېژني. کوشش وکړئ داسې خلکو سره همکاري وکړئ، غږ یې پورته کړئ، ورسره ودرېږئ. دا زموږ او ستاسو د ټولنې او د فکر جوړونې لپاره غوره لاره ده. راځئ مطالعه وکړو. یاد نندارتون د دې څخه مخکې هم د سراج الامارات په بند کې په لاره اچول شوی و. دا یو ورځنی کمپاین بهسود ولسوالۍ د شهید عبدالخالق پارک کې په لاره اچول شوی و. عطاالله وردک، بهسود ولسوالۍ، ننګرهار.